علما د انسان بد شکل مرضی صحتمند بنوي او چې کم منګزار دی او څومره چې زیات منځونه کوي تهجدونه کوي داغه تندي ته ګورم تندې به ډېر روښانه ډېر په پړقېږي د مانځه آثار هغه په تندي کې روزي خو آثار تورواله نه دی خاص پینواله ورنا ده ځینې جاهلان اثر د سجدین تورواله واخلي نه ځان ته تندې مسخه کې تکه تور ټاپه به جوړ کی دا بیا د خوارجو نه خلا دا بیکار علامه ده د چا په تندو کې چې تورې ټاپې جوړي وي ای دې خدای ته زاړیو کې دعاګانې دیو کې چې لا زمانه دا مردار د جهنميانو نه خورګه کا دا بیکار سي زمانه تنګین هو باسا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود تبرانی پر روایت باندې رسول الله مبارک فرمایي هو نور یوم القیامه دانه چې آیت کې راغلی دا د قیامت پر ورځ یو رڼایي ده چې د منګزارانو د تندو د مخ نه برنا خيږي هغه رڼا مراد رسول الله مفسر اعظم للقرآن هغه سیمان رڼا یوم القیامه خلی او دې خود ساخته مفسرین د سیمان چې کوم نه تندې تور ټاپه واخست تورواله په یو ځکم د مسلمان نه خنشي کېده نو په تندې کې بیا څنګه تورواله د جنتی علامه شو ډېر سادهګان پر یو غلي ای بیا را پورته شي سادهګان نو تندې کې تور ټاپه ني په زور وصولي محذریات محمود علیسی رحمت اللہ علیہ تفسیر المانی کی داریات سیماهم فی وجوههم من اثر السجود پشرح کی وائی چی باج خلق دا تندی پزور ازان تا توری یا محض سمعت و ریا خالص ریا دا و خالص کبر دے دا دا سدین ندی بیائی یولوی تابعی یولوی محدثنا تپوس کردی چی دا بازو خلقو پتندو کی توروالے پیدا کی گئی آغا سیما چی اللہ یاد کردی آغا دا سیما دا هغه ورته وی چې قد سجدت منذ 80 سنه اتیا کال می کیږي دا سجدي زلګوما زما پتنلی کې هما دا اثر نلیدلې لا اعلم اثقلت الرؤوس ام خشنت الارض نه پوهیږم چې د زمانه زمکه زګشوا او کله خلکو سرونه راند شو رسول الله مبارک او صحابه کرام ای ډېر سجدي لګولې سره دې چې رسي اوار کانی نو زګي شګو کانی بو باغی باندې باغی سجدي لګولې خدای په تندو کې بټاپې نخ کاری دی نو اینه پوهیږم چې دا خلکو سر درون شو کدا ازمه کزګه شو څه قصه وش چوز د ټاپې پیدا کی یو وخت د ټاپې نه مجاهد رحمت الله علیه رئیس د تابعین او د لوی مفسر دی هغه نه تاسو شو چې تندې کې تورواله دا هغه نه خدا چې الله قران کې استایل دا هغه ورته ویلا لا دا هغه نه خندا بل من کان بین عینی اثر السجود دا چا په تندې کې چې دا تور ټاپې ګوري فهو اقصى قلبا من الحجاره دا د زړه د کانی نم ډیر سختي دا خوري بیکار علامه ده چې کوم څه حدیث کې آیت کې راغلي دي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود چې صحابه کرام په مخونو کې د سجدو د اثر د وجنه نخي وي او نخي هغه نخي چې کوم دی هغه رونواله د تندې او د قیامت په ورځ باندې رڼایي ده هغه یادای تورواله د تندې د دین یو مفسر هم نه خسته تفسیر ساوی هم دې آیت باندې بیا دا روایت ذکر کړی دی وای نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی د چا په تندو کې چې دا تور ټاپیخ کریږي نو دا خلک چې کم دي دا علامه د خوارجو ده او دا شان دا خوارج چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مقابله کې وروتیو او هغه په جهاد اعلان کا او دا غي اویا علماء په یو ورځ باندې حلال کړل دا غي سټونه وروړه او د دمشق او یا په عراق کې په لوی جماعتونو باندې په دروازو کې خدا چې دا هغه خوارج دي چې د مسلمانانو مقابله کې مسلمانانو ته کفر نسبتونه کوي لکه دې زمانه کې وهابیان ناغي ور باندې jihad وکړه سټونه ته پریکړه داغي بارک مصنف ابن ابي شيبه کتاب البغاة الخوارج اخر کې چې کوم باب کتاب صفت الخوارج لګولې دي پاره کې دا روایت ذکر کړی چې وکال بین عینیهم اثر السجود دا کوم خوارج چې د دې پتندو کې تورې ټاپې جوړ شي د سجدي نه خیاري کېږي او د ټولو خوارج مشر ذوالخویسرن میږي او ذوالخویسر چې کوم دی دا غ بيدینو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي